سلامونه ستړي مشئ وخت مو بخیر زموږ خبري ټولګې ته په خیر راغلی د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته د محمد نبی خیره بنسټ د هرات له زلزله ځپلو سره نقدي مرسته وکړه د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړي محمد نبی خیره بنسټ د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې له شاوخوا 210 زلزله ځپلو کورنیو سره نقدي مرسته وکړه دغه بنسټ ویلي چې زیانمنې کورنۍ یې د سیمې مشرانو په مرسته معلومي کړي او مرستې یې پرې ویشلې دي ګل اغا شیرزی کندهار کې له سیلابي اوبو ژغورل شوی دی د کندهار ځایي مسؤلین وایي چې نوموړي د دغه ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې په سیلابي اوبو کې ایثار پاتې وو چې د امنیتي کسانو لخوا ژغورل شوی دی شیرزی په جمهوریت کې د کندهار او ننګرهار والي او د ټولګټو وزیر هم پاتې شوی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ګیلمان وزیر د پاکستان له زندان آزاد شو هغه 10 میاشتې مخکې بندي شوی و یوه سوداګر د 290,000 په ارزښت د پنجشیر زمرود پیرلی دي د پنجشیر ولایت د کانونو پټرولیم ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې د داوطلبۍ په 14مه دوره کې یوه ملي سوداګر د 290,000 په ارزښت 2880 قرایته زمرود پیرلی دي د معلوماتو دغه لیلام د پنجشیر د کانونو د څارنې کمیټې د سیمه ییزو ادارو د رئیسانو او سوداګرو په شتون کې د دغه ولایت په رسمي تالار کې ترسره شو د یادې ادارې د شمیرو له مخې په تیرو 2 کلونو کې په 14 لیلامونو کې 40,588 قرایته زمرود د 3,315,950 امریکایي ډالرو په ارزښت پلورل شوي دي د یادول وړ ده چې د پنجشیر د کانونو پټرولیم ریاست تر دې وړاندې هم د هیواد پر سوداګرو د 430 قرایته زمرود په ټولیزه بیه په 142,000 ډالرو پلورلي وو په هلمند کې 115 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوه کورنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیره ورځ له نشه یي توکو سره د مبارزې ملکي مرستیالې پر مشرۍ یوه پلاوي د هلمند ولایت په مارجه باباجي نادعلي ګریشک او کجکي ولسوالیو کې د کرل شویو کوکنارو د اړولو له بهیره څارنه وکړه او 115 جریبه کرل شوي کوکنار واړول شول د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د ازبکستان د استخباراتو او سرحدي ځواکونو د رئیس عبدالسلام ازیوف په مشرۍ یو پلاوي سره د سرحدي مسایلو په ګډون په یوه لړ مسلو خبرې کړې دي معلومات څرګندوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په زندان کې د سختو شکنجو له امله ټپي شوی زاویه نیوز ته د رسیدلو معلوماتو پر اساس ښاغلی پښتين اټک بندیخانې جیل ته وړل شوی او همداراز د شکنجې ترڅنګ پرې پاکستانیو استخباراتي مامورینو ډوډۍ هم بندي او یخنۍ ته یې غورځولی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ په رهبرۍ کې یوې سرچینې زاویه نیوز ته وویل چې د منظور پښتین روغتیایي وضعیت ناسم دی د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته د بشري مرستو په توګه 2.9 میلیارده ډالر استولی دي راپور وایي د دغو پیسو 2.8 میلیارده یوازې امریکا ورکړي دي او پاتې د امریکا په خوله نورو متحدینو برابر او په 40 میلیوني ډالري کڅوړې کې افغانستان ته استولي دي د بشري مرستو په نوم دغه پیسې داسې مهال افغانستان ته استول شوي دي چې لا هم د نړیوالو سازمانونو په وینا 29 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او خلک ورځ تر بلې له زیاتیدونکو بېوزلۍ او بیکارۍ شکایت کوي د بدخشان زیباک ولسوالۍ اړوند کلي کې یوه واورین پړانګ د یوه کس 10 څاروي او وزې او پسونه له منځه وړي دي
دغه پیښه چهارشنبې سلواغې 11 زیباک ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله اميري وایي چې د زیباک ولسوالۍ مسؤلانو دغه پړانګ نیولی او د یاد ولایت مرکز ته یې لیږدولو وروسته به یې بیرته خوندي ځای کې خوشي کړي. د نوموړي په وینا دغه واورین پړانګ د یاد ولایت زیباک او واخان ولسوالۍ کې ژوند کوي چې له پاکستان سره ډیرن، چین او تاجکستان سره پوله لري. له دې وړاندې هم دغه ولایت کې واورین پړانګان کلیو ته راښکته شوي او د خلکو څاروي یې له منځه وړي دي.